ولسمشر غني ولې بیا غوسه ده؟ د طالبانو په بریدونو او د افغان حکومت په هوایي بمباریو کې زیاتېدونکو مرګ ژوبلو عام افغانان اندېښمن کړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي ملکي تلفات وي او که نظامي تلفات وي دواړو خواو ته موږ دردېږو. که د طالبانو خوا ته څوک وژل کېږي هم افغان دی او که دې خوا څوک مري هم افغان دی. په یو تازه پیښه کې د دوشنبې په ورځ د وسلوالو لخوا په کابل کې یوې چاودنې د دوو ښځو په شمول د حج اوقافو د وزارت 10 کارکوونکي ټپیان شول. 4 ورځې مخکې د ننګرهار د شیرزادو په ولسوالۍ کې د 02 قطعې په شپنیو عملیاتو کې د 3 ماشومانو په شمول 15 ملکیان وژل شول. چارواکو ومنله چې افغان سرتیرو په تېروتنې د ولسي خلکو پر یو موټر ډزې کړې. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ولسي خلکو پر زیاتېدونکو مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو یو وار بیا وغوښتل چې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره د جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غني د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه تازه امر کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکو ته امر کړی چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د ژر تر ژره لازم اقدامات ترسره کړي. له ارګه خپره شوې خبرپاڼه وایي ښاغلی غني پرون د دوشنبې په دې اړه له چارواکو سره خبرې وکړې.